هغه وي ماته میاو څنګه هغه متل مانو سیږ دی تاج بابو هغه څنګه وي خپل دغه ماته میاو کنه زما پیشو ماته میاو او نو دا اوس مونږ مشهور کو دا اوس مونږ کنزینه نو سبا کوي ډیره غلطه کوي بیا سره څه چمچې راشي کینی هغه شروع کوي هغه دوه چمچې دی ورسره چې یو تی پیژنې چې ته به دغه لایف ته مخکې تلې غټه چمچه یې هغه ده پیژنې که نه هغه پرې دغه کې وایرس دی هغه زوړ بوټ نو غټه چمچه خو یې هغه ده چې هغه ورته چمچې لګوي هغه ورته وایي چې په دې ټنډه ورته جلال هم ولیکه پوه شوې که هغه ماته کنځلي وکړي زما هېڅ نه کمی که هغه ماته بد رد ووایي زما هېڅ نه کمی ما خلک پیژني ما دا پښتانه پیژني زه یې پروا نه کوم زه یې قصه کې هم نه یم نه زما خور ته د هغې کنځلې رسي نه زما مور ته رسیږي نه زما پلار ته نه زما خاندان ته ټوله ورځ د خدای پاک وله دونه وس وخت کې چې ټوله ورځ دې ماته کنځلې کوي خو څه به کوي آخر به څه کوي بیا به راځي دا ریکارډینګ به تاسو ځان سره یاد ساتئ بیا به وایي چې ما سره سپنا ظلم کړی دی زیاتۍ کړی دی او په ما یې ریپورټ کړی دی او زه نن جیل کې یم هغه زما نمبر نه راکړي دلته ماته نږدې دی دغلته دومره کسان مې ورپسې لګولي دي د حد نه زیات دومره کسان مې ورپسې لګولي دي والله د چا په لاس ورشي که نه کمیس پرتوک به ترې وباسي او ویډیو به کوي او بیا که سبا څه ووایي دا وګوره تا څه کول مونږ در سره څه وکړو خو چې د چا په لاس دا ورشي خالي بس اوس ته ووایه زه ارمان زه تا نه پیژنم زه ارمان نه پیژنم ارمان څه سپی دی ارمان څه بې غیرت دی چې ټوله ورځ د ښځو تصویران لګوي او کنځلې کوي زه ارمان نه سره پیژنم نه مې ورته د واده ذکر کړی دی نه زه داسې سپو سره واده کوم دا د ریکارډینګ کوي او دا ورته ولیږئ ما ورته ووایي ما سپنا چې دی ته ځان نشې ساتلی ته به ما وساتې او زه به تا سره واده کوم شکل ته خو دې وګوره اول ما ورته ووایي که نه ما ورته وایي سپنا تا سره وټساپ کړلی وي نه مې تا سره میسیج کړلی وي نه ما ته انباکس کې ویلي چې زه تا سره واده کوم هغه ورځ باندې په لایف کې خلکو ته ویل وي دغه دی د سپنا میسیج ماته راغلو وایس میسیج ماته راغلو زه درته وایم چې دلته 800 کسان دي یو ارمان نه چې د چا په لاس کې زما وایس میسیج او تاسو د خدای وایي چې تاسو لایف راځئ او زما وایس میسیج پلی کوئ صحیح خبره ده یو ارمان نه که چاته مې وایس میسیج کړی وي ارمان څه شی دی وی دغه سړی ورسره ولې ناست دی مې ولې ستا پکې څه کار دی ما ته مال خرچه راکوې تا ماته کور اخیستی دی زه ستا په ویزه په دې دوبۍ کې اوسېږم ته زما د تره زوی ته زما د کاکا زوی ته زما د ماما زوی تخته مړه تش پاڼې خپل کار کوه ملګرو ورکلې صحیح خبره صحیح بس انشاءالله چې اوس به ورته زه ووایم او که بیا یې ولګو نو بیا هغه ساعت هغه مسؤلیت دا کوم ارمان دی هلکه دا هغه ارمان دی چې جناب سپیکر چغې وهي وي چې راله چنده وکړي چې واده کومه هیڅ شی نه دی دغلته نمبر یې نه راکړه ته بل ستا مخامخ نر وي که نه دومره پښتانه ورته کمنټونه کوي دی د خالي خلکو له نمبر ورکړي په والله چې خلک به داسې عمل ورسره وکړي که دا ډارېږي نه او دې کې غیرت وي دی په دې لایف کې خپل هغه حقیقت نمبر د خلکو له ورکړي چې کوم ورسره کلاو دی که دې کې دومره غیرت وي او دومره جرأت زه ورته په دې لایف کې ویم लोकेशन भेज दो अहमद उसकी लोकेशन मेरे पास नहीं है अगर मेरे पास उसका लोकेशन होता तो मैं उसके साथ ऐसा अमल करता कि उसने कभी जिंदगी में ना देखा होता ما ته معلوم دی دغه د شپې د پیپ کې نه نوځي څوک کیمرا کې نه پریدي لوکیشن دی کنه چې د شپې پایپ کې دننه شي د ورځې کنځلې کوي او د شپې نشي کې کنځلې کوي دغه لوکیشن دی نو خو چاته نشته پته دا سیمټو پیپ نه غټه هغه چاته دغه کار دی کې پراته دي ورسره راځي هغې کې نه نوځي لایو چلوي او نو دا میسج ورته ورسوه ډېره زیاته مننه تاج ماما ورته وایه نه دی هغه پیژني نه هغه داسې سپو سره واده کوي پوه شوې که هغه وي او که داسې بل داسې کوم کس راځي هغه چې تاسو ورسره مخکې راتللې هغې لوکیشن مې پیدا کړی دی د هغې که ورور وي که کور کې څوک وي یو کس نه یو کس بې راایسارېږي او دا به پې زه حاضر کړي په پاکستان کې کور مې ورته معلوم کړی دی نه هغه به زه پوه کړم که پوه شه او هغه به زه پوه کړم هغه ما سره پالو کې دی را بل ما سره پالو کې نشتي نه پوهېږي هغه لیونی هم نه پوهېږي ورته راځي او هغه ته وایي ویې کوه ویې لګوه تصویران ولګوه څه به وکړي ښه زما به څه وکړي زه تصویر دې ولګول څه به وشي
زه به مړ شمه. بیګا سره ناستو هغه دغه سره هم ناستو هغه مخکې هغه ثوابیوالو کسونه مې وو تاسو سره به چې کېناسته هغه عابد نه مې وو که څه دمام کې دی لوفره ګوري ټولو ته وایم ټولو ته چې چا هم راته لوکیشن پیدا کو که نه دغه ګل سلام دی زما د ګروپ کس دی دغه فالو کوي دې سره چې د چا هم لوکیشن پیدا شو دې ته ولیږئ یا جلال ته ولیږئ باقي نه زه یو سره هم واده نه کوم زه څوک هم نه پیژنم د واده ذکر دی ما سره یو کس هم نه کوي د واده خبرې ما سره یو کس هم نه کوي هر یو به راځي دلته به وایي واده کوم او دا چل دی او چل دی دا څه ولې نه تاج ماما زما د مذاق نه زما د ټوق نه زما د انسانیت نه د الټا فایده اخلي زه یو ټوک وکم چې پرېږده دو مشهور شي خیر دی زه یو مذاق ورسره وکم چې خلک وخاندي زما د ټوق نه د الټا فایده واخیسته زه یې درته پیدا کوم قربان دې شم مننه خالي تاسو را پیدا کوي پیدا به چې غم مه کوه زه درته دغه کوم لارې سموم چې څومره هم پښتانه ناست دي چې د چا باندې خپل خور مور ګران دي که نه دغه پیغام دی چې تاسو دا کس خالي راته پیدا کوي بس زه یې درته پیدا کوم مننه قربان شم ستاسو ډېره زیاته مننه تاج ماما خوشحاله اوسئ الله دې عزت وکړه همیشه راځه لایف ته چې څوک هم درنې خبرې کوي ښې خبرې کوي زما د زړه ساري ټول قربان نه زه خو اکثر راشم ستا لایو کې ناست یم خو لکه دغه نه کوم که نه ډېره زه پوهېږم زه دې وینم زه دې هر وخت وینم چې لایف ته راځي خو لکه یا کال ته یا داسې خبرې دونه زیات نه دي شوي بېګا در سره ډېر ناست وم تاسو ډبل ټیپونه مې کول تا ته او په هغه ته او ډبل خلک تا به وایي چې دا به بیا څه کېږي دا به بیا څه کېږي صحیح ده ډېره مننه اوکې تاج ماما اوکې خوشحاله اوسئ قربان دې شم خوشحاله اوسئ قربان موږ لري نه موږ لري تاسو مهرباني کوئ د هغې لایف ته مه ځئ کښېنئ ورسره ما چې تاسو ورته ځئ یا لایف ته یې کښېنئ یا ورسره غږېږئ نو هغه خوشحالېږي چې زما لایف ته خلک راځي په دې کنځلو مې لایف ته خلک راځي تاسو هغه خلکو لایف ته ځئ چې څوک کنځا نه کوي څوک غلطې خبرې نه کوي هغه خلک سپورټ کوئ د هغه لایفونو ته ځئ باقي زه څه خبرې کول تاسو ټولو ته غواړم خو زه به په یوټیوب کې لایف راځم نو زما یوټیوب چینل که چا سره نه نو زما د ټیک ټاک سره خوا کې یوټیوب چینل دی ټول لاړ شئ زما یوټیوب سبسکرایب کړئ زما لایف به بیا تاسو ته شو کېږي زه به بیا په هغې لایف راځم زه به تاسو سره څه خبره شیر کوم ګوډ میسج مننه قربان دې شم او که څوک زما په خبرې خفه شوي نو بخښنه کوئ وعلیکم السلام ټولو ته سلامونه ښځه بیا ګور پرېږده وحید مننه وحید ویلکم هاي آصف سلامونه قربان ټولو ته سلامونه خوشحاله اوسئ الله مو عزت وکړه ټولو ته سلامونه इंडियन समझ नहीं आपने क्या लिखा पर आपका कमेंट चला गया मैंने नहीं देखा सही से बेपी कॉल हाँ बेपी देता कॉल का मैं 1 मिनट